Hi, everybody, how are you? Hope all of you will be fine and you will be in the blessings of Allah. May Almighty Allah bless you with His all kinds of blessings. Dear friends, in this video, I have brought to you a new lesson which is about the question words. It means that how can we ask different kinds of questions in English. Let's come and now in this video. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو دې درس کې به موږ زده کوو چې موږ به په انګلیسي ژبه کې مختلف قسم سوالات او کوېسچنز په کومو الفاظ سره کوو. لکه مثال په تور یو کار وشي د هغې نه بعد موږ وایو چې دا چا، دا ولې، دا کله، دا څنګه، څوک وغیره داسې قسم سوالونه دا به موږ په انګلیسي ژبه کې څنګه کوو. راځئ په دې درس کې سره د مثالونو زده کوي. دوستانو اول لفظ دی موږ سره وټ معنا څه. لکه مثال په تور باندې موږ چاته وایو څه حالات روان دي نو موږ به وایو what is going on، څه حالات روان دي، یا وایو څه حال دی نو وایو به what is going on، څه حال دی یا څه حالات روان دي. دغه رنګې که موږ چاته وایو چې ستا څه مشکل دی نو موږ به وایو what is your problem، ستا څه مشکل دی، what is your problem، ستا څه مشکل دی. یا موږ چاته وایو چې ته څه کوې نو وایو به what do you do، what do you do، ته څه کوې. مقصد دا چې وټ منګه استعمالو د دې دپاره چې څه. بل دی دوستانو موږ سره وین معنا کله. لکه مثال موږ وایو چې ته کله ځې نو موږ به وایو وین ډو یو گو، ته کله ځې. یا وایو علي کله پیدا شوی نو وایو به چې وین واز علي بورن، وین واز علي بورن، علي کله پیدا شوی. یا وایو چې میچ به کله وي نو وایو به چې when will be the match، when will be the match، میچ به کله وي. بل دی موږ سره ویر معنا چیرته. لکه مثال موږ وایو چې where do you go، ته چیرته ځې. where was Ali born، علي چیرته پیدا شوی. where will be the match، میچ به چیرته وي. نو ویر راځي موږ سره د پاره د چیرته. بل دی موږ سره هو معنا څوک. لکه مثال وایو چې ته څوک یې نو وایو به who are you، ته څوک یې. یا وایو څوک راځي نو وایو به چې who will come، څوک راځي. یا وایو څوک شور کوي نو وایو به who is making noise، څوک شور کوي. نو who معنا څوک. بل دی موږ سره whose معنا د چا. لکه مثال موږ وایو دا د چا کتاب دی نو وایو به whose book is this، whose book is this، دا د چا کتاب دی. یا وایو هغه د چا موټر دی نو وایو به whose car is that، هغه د چا موټر دی. یا وایو د چا کور ګوري، یو کس کور ګوري د چا تلاش کوي نو موږ به وایو whose house do you find، whose house د چا کور do you find، ته ګوري یعنی د چا کور ګوري. بل موږ سره whom معنا چاته. لکه مثال موږ وایو چاته پیسې ورکوي نو وایو به whom do you give money، whom do you give money، چاته پیسې ورکوي. یا وایو چاته کال کوي نو وایو به whom do you call، whom do you call، چاته کال کوي. یا وایو چا سره مصروف یې نو وایو به whom are you busy with، whom are you busy with، چا سره مصروف یې. نو whom معنا چاته یا چا سره. بل موږ سره هاو معنا څنګه. لکه مثال موږ وایو څنګه احساسوي یا څنګه احساس کوي نو موږ وایو how do you feel، how do you feel، څنګه احساسوي یا څنګه احساس کوي. یا مثال موږ وایو موسم څنګه دی نو موږ به وایو how is the weather، how is the weather، موسم څنګه دی. یا وایو اوس حالت څنګه دی نو موږ به وایو how is the situation now، how is the situation now، اوس حالت څنګه دی. بل موږ سره وای معنا ولې. لکه مثال موږ وایو ته ولې سکول پرېږدي نو وایو به why do you leave the school، why do you leave the school، ته ولې سکول پرېږدي. یا مثال موږ وایو ته ولې خاندې نو وایو به why do you laugh، why do you laugh، ته ولې خاندې. یا وایو ته ولې خفه یې نو وایو به why are you sad، why are you sad، ته ولې خفه یې. Thank you for watching. ډیره مننه دوستانو د ویډیو کتلو نه. که تاسو غواړئ چې زموږ آینده راتلونکي ویډیو هم وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم پرس کړئ د دې دپاره چې آینده راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. ویډیو لایک کول مه هیروئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.